السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د ټیکس په دایره کار کې د میاشتني حاصل په لړ کې زیاتوالی ضروري دی. وزیر اعظم شهباز شریف په ټیکس ورکوونکو ته د خپلوۍ د چاپیریال ورکولو هدایت جاری کړی دی. هغه زیاته کړه چې د اغیزمنو چارو دپاره د نوې ټکنالوژي په کار اچول ډیر ضروري دي. په فیډرل بورډ اف ریونیو کې د پر وخت باندې د سمون چارو ترسره کول باوري کړل سي. په پاکستان سټاک مارکیټ کې په زړه پورې ګړندیتوب تر سترګو کیږي. د کاروبار په پیل کې په 100 انډکس کې د 1000 پوینټونو زیاتوالی راغلی دی. د ټرینډینګ په ترڅ کې د 100 انډکس 9023 ته رسیدلی دی چې د تاریخ تر ټولو لوړه کچه ده. د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د برتانیې د ښځینه پرمختګ او مساواتو له وزیر سره ولیدل. وفاقي وزیر د پرمختګ په څانګه کې د پاکستان او برتانیې تر مابین شراکتداري وستایله او د پاکستان لپاره د آی اف سی پر کلایمنټ او انویسټمنټ فنډز کې د 100 میلیون ډالرو پر مرسته باندې مننه وکړه او برتانوي کمپنیانو ته د کرنې، هایټي او مدنیاتو په څانګه کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکړه. د بلوچستان د وزیر اعلی میر سرفراز بګټي په مشرۍ کې د لوړې کچې غونډه وسوه. په غونډه کې په صوبه کې د مځکو لاندې کوونکو په ضد د کاروایي په اړه غور وکړل سو. په غونډه کې په چیف منسټر کمپلاینټ څانګه کې د قبضه کوونکو په ضد راغلي شکایتونه وکتل سول. وزیر اعلی د مځکو قبضه کوونکو په ضد د عملیاتو د نورو ګړندي کولو حکم ورکړی. هغه وویل چې د ټولو قبضه کوونکو څخه لاندې سوي مځکه خلاصه کړل سي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي څرګنده کړه چې هیڅوک تر قانون بالاتر نه دي، بې له توپیره د کاروایي ترسره کړل سي. غونډې ته د کوټي ډیویژن کمشنر حمزه شفقات معلومات ورکړل. هغه وویل چې په چشمه اچوزي کې لاندې سوي مځکه خلاصه کړل سوه ده. هغه زیاته کړه چې د 6 ماجتانو او 4 مدرسو څخه پرته نور ټول تجاوزات لرې کړل سوي دي او پر نیول سوو مځکو باندې د بیا ودانۍ مخنیوي هم ترسره کیږي. په غونډه کې د صوبایي اسمبلۍ غړو، د بلوچستان چیف سکریټري، د کورنۍ چارو ایډیشنل چیف سکریټري، د بلوچستان پولیس آی جی او لوړو چارواکو ګډون درلودی. د الفرز هسپتال ایم اس ډاکټر اسحاق پانیزي د هسپتال تفصیلي دوره وکړه چې هلته او پی ډي او نورو وارډونو ته ورغلی. د ډیوټي ورکوونکو حاضري یې وڅارله او د هسپتال لخوا د ورکول سوو اسانتیاوو تر څنګ یې د صفایي چاپیریال هم وکاتی. نوموړي هدایت ورکړي چې وارډونه دې صفا وساتل سي او ډاکټران او نورو کارکوونکو ته چې هر وخت د راتګ هدایت ورکړي. ایم اس ډاکټر اسحاق پانیزي او په او پی ډي کې د ناروغانو پوښتنه هم وکړه. په استقبالیه کې او سټیچرانو ته د فومونو لګولو هدایت هم وکړي. د ناروغانو د اسانتیاو لپاره یې 6 نورې چوکیانې هم ورکړي. ډاکټر اسحاق پانیزي وویل چې دغه هسپتال د ښار په منځ کې دی، ځکه د نورو هسپتالونو پرتله دلته د ناروغانو تګ راتګ ستونزې شته. د هسپتال انتظامیه د هڅې کوي چې بې له څه ځنډه خپلې چارې روانې وساتي. هغه زیاته کړه چې د بلوچستان د وزیر اعلی میر سرفراز بګټي او د صحت صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ د ویژن په رڼا کې و ناروغانو ته د اسانتیا ورکولو په لړ کې د ډیلیوري سیستم د سمون لپاره ضروري ګامونه اخیستل کیږي. په کوټه کې د فولیو ایمرجنسي سنټر لاندې د فولیو د نړیوالې ورځې په مناسبت دستوره وسوه. په کوم کې چې سپیشل سکریټري هیلث شیخ بلوچ، کوارډینیټر فولیو ایمرجنسي سنټر او علما کرام ګډون درلودی. د فولیو د مخنیوي لپاره په لومړي سب کې کارکوونکو هیلث ورکرز او سپروایزرانو ته اجازي شیلډونه او ستاینې سندونه ورکول سو او هغوی ته د پیرزوینې وړاندې کړل سوې او د 28 اکتوبر څخه د پیل کېدونکي د فولیو مهم پرانسته وکړل سوه. کوارډینیټر ایمرجنسي اپریشن سنټر فولیو انعام الحق قریشي وویل چې د فولیو خورېدل د تشویش وړ دي. روان کال د بلوچستان څخه د فولیو 10 کیسونه ریپورټ شوي دي. دومره لوی شمیر کې د کیسونه مخته راتلل د فکر لمحه ده. د دې ناوړه ناروغۍ په ضد به ټولو ته وتل وي. هغه وویل چې د میندو پلرونو څخه خواست دي چې ماشومان دې د فولیو کارکوونکو څخه نه پټوي. په جعفر آباد کې هم د فولیو د نړیوالې ورځې پر مهال د خبرتیا سیمینار وسو. ډي سی جعفر آباد اظهر شهزاد او ډي ایچ او ډاکټر ایاز جمالي په سیمینار کې په میندو پلرونو د فولیو د مخنیوي د مهم په دوران د فولیو د ډلو سره په زړه پورې مرستې وینا وکړه. د فولیو د مخنیوي د مهم په وار د چلولو مقصد ماشومان د فولیو وایرس د حملې او د ټول عمر د معذورۍ څخه ژغورل دي. د سیمینار په پای د خبرتیا لاروی هم وسو.
د فولیو د نړیوالې ورځې په مهال په صوبتپور کې د خبرتیا لاریون وسو. د لاریون تنظیم د روغتیا محکمې او یونیسف کړی و. د تګ مقصد د فولیو ویکسین ارزښت او د فولیو وایرس په هکله په خلکو کې شعور رابیدارول و. د MSDHQ صوبتپور ډاکټر عبدالفتاح کوسه وینا وه چې د میندو پلرونو څخه اپیل دی چې د 28 اکتوبر څخه شروع کېدونکي د فولیو د مخنیوي مهم کې د فولیو ډلو سره په زړه پورې مرستې وکړي. خیال دی وي چې د فولیو مهم په دوران یو ماشوم هم محرومه نسي فاته. اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.